موږ د غریب معذور سره امداد کوي سونو سره چې کوم وینې ته نه پرې شوي او سپلې شوي هغه خلکو سره امداد. السلام علیکم. څنګه حالات ښه دي؟ کار ته ناست یې؟ او سر کار ته ناست یو. څه کار کولی شي؟ ګلکارۍ کار کوو جینو. استاد یې؟ او جی او بس مرمت کله کله کار ملو دی اړمار پکار دی اړمار چې شګه بروخیږي. او جی نو بس شګه خو بل زه تللی وم یو کس سره نو بس بوی تلم ګاډي کې بیل ته پرېښودم بیا نه را باندې خښتې وخېجولې نه را باندې شګه وخېجولې. ډېره سره ولې دا شګه کوو؟ نو بس پته نه لګي سر بس دغه شانتې کار را سره وکړو بس بیا پرېښودم او بس بیا د هغه ځای نه بس بیا پیاده راتلم. ډېره سره هغه کار نه کوم زه چې بوځم نو کار بکې اسې دې نه بوځم زه شګه خېجولی شي. او جی سامان راواله راځه سامان شاته کېږده سامان شاته ته ما پېژنې؟ نه جی بس صاحب غریب سړی یم بس مزدورۍ پسې راځم. نه ته دلته به مزدوري کوې راکېن ته ما نه پېژنې؟ یاره جی بس دلته مختلف صاحبان ګرځي بالا قسم مزدورو له کسان بوځي بس مونږ خپل ځاني بس خپلې مزدورۍ سره کاري. تا ته نن کار میلو نه شو؟ نه جی بس نن کار میلو نه شو ټوله ورځ کې بس سهار داسې دغه شان نهر نهور بس چې کوم دی نه روان یو. پلار مې بوډا دی او بس د هغه د بوډاپۍ سهاره یم. خبره بوزم خو دې بوزم ټیک شو تا وی چې بل زم چا بوتلی وم او بیا را باندې کارونه کو سه بوتلم نو اسې نه چې کار کولی نشي په دې وجه را باندې کار نه کړي. نه کار کولی شو ولې نه شو کولی خو بس هغه کارونه کو را باندې اوس ته بره چته خو شګه خېجولی شي که نه؟ او خېجولی شم 100 روپۍ به رانه اخلې چې څه عام دغې نو بس به راله راکړې. عام څومره دی نن سبا دیاړي؟ نو بس مختلف قسم د خو بار خال لکه مونږ دغه نه کوو زه ګلکارۍ کار کوم زه ځان له اکثر په خپله چې څه کار ماري ځان له وخېجم په بره او بس یوازې لګیا شم بس ځان له مسالم جوړه کم کارم ولا کوم ساټکور مټکور یا برشي یا چې ته منخول خراب. دیاړي څومره ده؟ دیاړي خو ته استادي کوې که نه؟ 200 روپۍ نارم اخلم. هغه خو ته چې ګلکاري کوې که نه؟ سهار لړ شم. ټیک شو اوس خو ته صرف شګه خېجول دي خو باقي هاډکور ماټکور نشته که نه؟ او جی نو 100 روپۍ باندې یاره جی بس جایز داسې لګي چې یو 100 روپۍ راله کړي. 100 روپۍ؟ نو 100 روپۍ زیاتې دي که نه ما یو ټرالي شګه ده نو دومره خو نه را نو ټرالۍ خو بیا ډېرې پیسې کېږي ټرالي ټوله خېجم دا خو بیا څومره پیسې ورکوي. وره که پیسې ډېرې لې بیا وروسته لانجې راځي نو اوس نه را سره خبره صفا کوو که نه نه چې بیا هلته را سره لانجې کوې ګورې څنګه ډېرې راځي؟ لانجه خو ورسره نه کوم خبره دا ده چې هلته کې دی چې لکه دا دنګ پنګ شګه چې ده نو دا په درې کسو باندې خېجي او د دې پیسې ډېرې داسې کار دی نیکه ما دفتر یو کس راوله چې په یوازې باندې وخېږي چې پیسې پکې لږې بچت شي پوهېږې ما ته خو ته داسې چمپین غونده ښکاره شوې ما خو ته به په یوازې وخېږي ما په یوازې هم خېجولې راکړې مې دي خاوره مې هم خېجولې را خاکه مې هم خېجولې داسې کار به وکړو چې زه به پلار ته 100 روپۍ یادې کړم چې دې 100 روپۍ یادې خو په هغې کې به 200 ما بیا راکړې ته 100 بسته شي. نو دا خو ته بیا دیاړمار هغه کې کمیشن کې د مانې هغه چیر او ټایم واخیسته ټایم خو ناوخته دی که نه تا ته مزدوري میلو نه شوه ستا به دیاړي ولېږي ته 100 روپۍ به جیب کې واچوه زه به خو 200 روپۍ باندې غوسم نه کېږي خو به زه جیب کې واچوم که نه زه چې زوره ده چې صحیح ټیک شو چې صحیح نو بس چې څوک را واچوه داسې نر سړی میلېږي ها خو بیا چې ته دغه پیسې والې ته 100 روپۍ به دې به څه کوې؟ بس او ایله د ما 200 روپۍ د لارې کرایي لګیا چې یو کار وکړو اوس چې تاله زه ته 100 روپۍ درکوم او دې کې ته 200 د کرایه ورکړې دا ډېره ناجیزه ده او چې داسې د 1000 په ځای راته 15000 بیلو شي نو بیا بیا به څومره خوشحاله دا خو ستا پیسې دي ولې به نه اخلې اوس وایه بس غریب انسان یم واپس دواګانې به درته کوم او الله پاک دې ښه د آباد ساته زموږ په ملک کې چې الله پاک داسې
نوجوانانو داسې بچي پیدا کړي دي الله پاک او زموږ غوندې غریب او معذورو سره امداد کوي یسیرو سره چې کوم وینې ترې نه تویې شوي او سپلې شوي هغه خلکو سره امداد کوي الله تعالی هغه مسکینانو دواګانې د هغې قبلوي. ای پلار مې بیمار دی او زه صرف یو سهاره یم تاسې دې ووایي نن چې کور ته ځې که نه نن به هغه بابا ته ووایې بابا نن مې داسې مزدوري کړې چې داسې نړۍ چېرته کړی نه ده نو د هغه به یقین نه راځي نه به یقین څنګه راولې هغه له به بس یقین نه اولم چې بس یو ملګری او دوست مې راغی هغه له به یقین داسې راولې چې هغه ته به ووایې خپله خو مې کړې ده یو 5000 مې تاله ګټلې دا 500 روپۍ ده بابا ټیک شو که نه اوس به چېرته ځې بس اوس به بیا سیده کور ته ځم نو دی کې به زه اوس څه کوم چې دا ټایم مزدوري هم میلاو نه شوه او تر دا ټایمه ناست وم چې کار نه و نو بس بیا به خپلې مزېدار لاړ شم بابا له به چې څه خوښي بوله ورکړم او د بابا حساب هم ورکړم او دا خپلې به هم ورکړم چې یا خوشحالۍ یا بس